سلامونه احترامات نیکی هیلې یو ځل بیا ستاسو ورور ستاسو ملګری مجاهد سیلاب تورغر یمه. ما دلته یو نظم راوړی دی چې د نظم عنوان دی مور. مور خو ډېره لویه هستي ده، په مور باندې لیک کول ډېره ګرانه خبره ده، خو ما یو هیله کړې ده او دا هیله مې ستاسو تر وړاندې راوړې ده. ملګرو ځان ته په ډېر څه باندې منظور کوي، د مور حق په خو ما نه ادا کړی، خو کوشش مې کړی دی، ولې چې مور خو ډېره لویه هستي ده. نو زه کوشش کوم چې زه تاسو ته د دې نظم هغه شروعات وکړم. د نظم عنوان دی مور. چرته د سترګو نه پناه مې نشي، چرته دا زړه بیا وارخطا مې نشي، حالات ښه نه دي تماشې مه کوه، ناوخته ناسته د حجرې مه کوه. په امن اوسې د دنیا د غمه، الله دې ازغنه لار کې تا ته سمه. منګه عجز یو غریبي ډېره ده، په منګه نن سبا نیستي ډېره ده، منګه خو اوس سیالي کولی نه شو، دا بده روش چاته م ښودلی نه شو. زما په زړه به دا زخمونه نه وې، بچې په پلار کې دې قرضونه نه وې. ستا د راتلو خبر چې راغی کله، درته خوشحاله و موږ څومره ګله، د ورځو شمار چې مو کول درپسې، ما به نفلونه چې منل درپسې. دا ته چې تلی وې کلونه تیر شو، ستا نه په غیر څنګه وختونه تیر شو. چې به ماښام واړه راټول شو کور ته، ما به الله ته کړه لاسونه پورته، زما د ګل په شان بشر راوله، دغه د زړه ټکور مې زر راوله. ما به چې زړه له د لاسه ورکړله، شیطان به بله وسوسه ورکړله، که تا پردیس ما شوګیرې کولي، دا ټوله شپه به مې سجدې کولي، زړه به مې وبوږنېد هوا به یې وکړه راته چې ستا خبره چا به وکړه. ما به چې زړه له د لاسه ورکړله، شیطان به بله وسوسه ورکړله، که تا پردیس ما شوګیرې کولي، دا ټوله شپه به مې سجدې کولي، زړه به مې وبوږنېد هوا به یې وکړه راته چې ستا خبره چا به وکړه. هغسې ګورمه ستا لار سې کومه، کله دې دنده کله بار سې کومه، دغه اندېښنو لیونی کړی یمه، ستا جدایۍ زه جړولی یمه، د ور تنبکه مسیلۍ بند کي، ما له دې غم سمه مرۍ بند کي. زما د زړه ټکور د سترګو توره، لکه یعقوب درپسې شم شمکوره، لکه یوسف وروڼو د کور خرڅ کړی، ته په غربت منګه په زور خرڅ کړی. غربت په ختم شي پیسه به راشي، خو بیا زما په ادیره به راشي. زما د زړه ټکور د سترګو توره، لکه یعقوب درپسې شم شمکوره، لکه یوسف وروڼو د کور خرڅ کړی، ته په غربت منګه په زور خرڅ کړی. غربت په ختم شي پیسه به راشي، خو بیا زما په ادیره به راشي. نو بیا به زر راشي ګړندی به راشي، دا سر وهلی لیونی به راشي، کور ته به نه ځي هدیرې ته به ځي، زما یقین دی مقبرې ته به ځي. بیا به نارې وایي چې راغلی یم، خو بیا به زه د خاورو سلی یم. نو بیا به زر راشي ګړندی به راشي، دا سر وهلی لیونی به راشي، کور ته به نه ځي هدیرې ته به ځي، زما یقین دی مقبرې ته به ځي. بیا به نارې وایي چې راغلی یم، خو بیا به زه د خاورو سلی یم. ځان به خستړی کې جړا به وکړي، بیا به لاس پورته کې دعا به وکړي، د الله په در کې به سوالونه غواړي. ته به دې مور له جنتونه غواړي چې کړېدلې په غمونو لاړه، زما د لیدو په ارمانونو لاړه. ځان به خستړی کې جړا به وکړي، بیا به لاس پورته کې دعا به وکړي، د الله په در کې به سوالونه غواړي. ته به دې مور له جنتونه غواړي چې کړېدلې په غمونو لاړه، او زما د لیدو په ارمانونو لاړه. ستا به پوره شي بیا نیمګړی ارمان، دولت به زیات شي در سره په جهان، هی افسوس چې دا بوډۍ به نه وي، نو بیا کمی چې د ډوډۍ به نه وي. دا زړه سوری د یوې مور مشه، د ور پنای د زړه ټکور مشه. اوس که ښه شوی نو کور ته راشه، په ژوندانه دې خوږې مور ته راشه. پلار دې اوس هم کمزوری شوی دی ډېر، راته یې ویل چې مې یاد شوی دی ډېر. زما نازکه یې دروند کار مه کوه، نور د راتلو نه راته انکار مه کوه. که وطن پال مخاماران نه وې، دلته به وږی یو انسان نه وې. قیامت په منګه به د وړو نه راتله، بیا به مرض مو په وړو نه راتله. نه مجاهد به دا تور غر پرېښی و، نه به سیلاب خپل نظر پرېښی و، نه به سیلاب خپل نظر پرېښی و. د مور د خپو لاندې جنت دی،
د مور د خپو لاندې جنت ته دواړه لاسونه یې د قدم د لاندې ږدمه دواړه لاسونه یې د قدم د لاندې